السلام علیکم. د دوست راډیو درنو اوریدونکو او د زرو پل خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، تاسو د زرو پل خپرونه کې د ګلمینې کلی داسې نوه ناول تیره برخه اورېدلې وه. په تیره برخه کې تر دغه ځای را رسېدلی و چې وا نازو، دا نازولې ملګرې به دې پوه کړې چې نور مې دې نه شرموي. که یو غلط حرکت وکړ نو ژوند به په اور ستی کړم. هغه د ملک له خبرو سره سم د ګلمینې څنګ ته لاړه. ګلمینې یوازې دروازې ته کتل او وخت یې تویولې. هغه یې څنګ ته کېناسته او په سر یې ورته ټیکری سم کړ، په غېږ کې ونیوله او بیا په سوړ غږ وویل: خورې خیره، دا به دې نصیب وي. هسې هم هغه دې نه غواړي. که یې غوښتلې نو دا ورځ به مو نه لیده. ګلمینې بیا سلګیو پسې واخیسته او دواړو سره په کریک وژړل. بله درنو اوریدونکو، دا چې په 12مه برخه کې څه پیښیږي نو په ګډه به واورو. پیل کوو د ناول پر 12مه برخه. ملک د خپل لور سلګۍ واورېدې خو هېڅ یې پرې تاثیر ونه کړ. پر خپله بریتو یې لاس تېر کړ. بیا یې خپل کوچنی بکس راواخیست. په بکس کې د ملک خان ولي پیسو ته نظر وکړ. له ځان سره مسکی شو چې یوې لور راته دومره پیسې وکړې، کاش نور زامن مې هم لورګانې پیدا شوې وای چې هېڅ خیر راته ونه رسېد. بادر له خپل پلار سره ضد واخیست ځکه هغه نه غوښتل چې خور یې عجب خان ته واده شي. د بادر پلار مجبور شو چې ملک خان ولی له دې جریان نه خبرې کړي. هغه بالغ کته کلي ته ولېږه تر څو ملک خان ولی ته د ملک شیرګل دا خبره وکړي که امکان وي نو زما زوی لږ وډار کړه، ځکه دا تاسې نه پرېږدي چې کلي ته راشئ. بیا ونه وایه چې خبر مو نه و کړی. کله چې ملک خان ولی ته دا خبره ورسېده نو سمدستي خپل ټول کلیوال راټول کړل او هغوی ته وویل: ای کلیوالو، خبره چې بادر نه غواړي چې مونږ کلي ته ورشو. هغه وایي که د ښکته کلي هر یو کس زمونږ په کلي کې پخه کېښوده نو پخه به یې ورپرې کړم. نو ما دا خبره کوله چې همدا یې وخت دی چې خپل زور ورته وښایو او پخوانی غچ ترې واخلو. تورخان کاکا وویل: هغه ته خو مې پخوانی غوسه راغلی. ملک خان ولی وویل: ښه نو بیا څه ته ګورې، ورشئ ټوپکونه راواخلئ چې ورځو پرې. په ښکته کلي کې د ښځو او ماشومانو شور جوړ شو چې کلیوال چېرته ځي. بالي د دوی نه په پټه د کلي په لور روان شو. کله چې د کلي له ګڼو ونو را بهر شو نو په منډه خپل کلي ته ځان ور ورسوه او هلته بادر او خپل کلیوال د ښکته کلي له دسیسې څخه خبره کړ. د بادر کلیوال هم سخت په غوسه شول او ټول کلیوال دې نتیجې ته ورسېدل چې خپل بادر نه به د سر په بدل دفاع کوي. په کلیوالو کې ځینې کلیوال زړه نازله وه، نه یې غوښتل چې په جنګ کې برخه واخلي. هغوی وویل چې موږ پکې کار نه لرو، دا کارونه د ملک دي او ملک دې پوه شي او خپله دښمني. موږ خو ډېر ورته وویل چې دا خلک په خټه جوړ نه دي، خو د هغه خپله خوښه وه. د بادر د کلیوالو ترمنځ خولې جنګ شو. هغه خپل کلیوالو ته وویل چې کوم کسان ما سره ودرېږي کور یې ودان، او کوم کلیوال چې نه غواړي نو کولی شي چې زما ننداره وکړي. د بادر خوارکي سره د ګوتو په شمار ځوانان پاتې شول او پاتې نورو کلیوالو د شپونکي کلي ته پناه یوړه. بادر او ملګري د سیند غاړې ته په ګڼو ونو کې ګوته په ماشۍ کېناستل. په ټول کلي کې ویرونکې فضا خوره وه. کلي کې چوپ په چوپتیا وه. ډېره سخته ورځ وه، ان تر دې چې انسان به د خپل سوري هم ډارېده، ځکه چې د دواړو کلیوالو ترمنځ پخوا هم په غره سخته جګړه شوې وه چې ډېر خلک پکې وژل شوي وه. تر ماښامه دوی انتظار وکړ خو څوک را معلوم نه شول. بادر خپل ملګرو ته ورغږ کړل: هلکانو، فکر کوم چې وډار شول، راځئ چې کورو ته ځو. هغه کلیوال هم را خبر کړی کوم چې ښکته کلي ته تښتېدلي دي. له دې سره د بادر همزولو ملګرو په خندا سره وویل: هغوی ډارن دي. هغه پخوانی جنګ به سترګو ته ودرېدلی وي. د دوی چغو د کلي په غرونو کې انګازې جوړه کړې. دوی د خپل کلي په لور روان شول او هر یو خپل کور ته ننوتل. بادر ورغږ کړ: هلکانو، بیداره اوسئ، هسې نه چې د ګیدړانو غوندې د شپې حمله وکړي. د ماښام توره تیاره خپره شوه. د کرړیو چرچرک د چرچر د شپې ویره لا پسې ډېره وله. له غره به د ګیدړانو غږونه اورېدل کېدل.
سپی هم ځان ویښ خوده. د غپېدو سره به د ګیدړانو غږ ورخپ کړ. ملک شیرګل له خپلې کورنۍ سره د ډیوې رڼا ته ناست و چې بادر راننوت. ټول غلي وه، هیڅ چا خبرې نه کولې. له بادر وروسته نور وروڼه یې هم راننوتل. یوې غږ کړ، بادر لالا موږ به په بام ویده شو. د ښکته کلي په خلکو څه باور، کیدای شي د شپې راشي. بادر ورزیاته کړه، نه ورونو راځئ ویده شئ. داسې زړور نه دی چې د شپې به راسي. سبا به مې ابا ورشي او ورسره به ټوله خبره له نږدې نه خلاصه کړي. او ملک شیرګل خپله غاړه تازه کړه او ورته یې وویل، ګوره زه د هغوی کلي ته تللی وم. له هغوی سره ډېرې وسلې او ډېر ځوانان دي او تاسې 20 کسه یې. په دې خبره ځان پوه کړئ. هغوی ته به دسمال ورکړو. اوس مو دا کار کړی دی، بله چاره نشته. بادر بیا ورغږ کړ، ګوره ابا هغه خلک مې خور زموږ د زورولو لپاره کوي. که داسې نه وه نو د ملک المسیح هم ظلمي دي. ولې هغوی دې نه غوښتله چې عجب خان ته یې غواړي؟ ملک شیرګل چې دا خبره واورېده نو په سوچ کې شو. له ځان سره یې وویل، والله دا خدا خو اوس شوی کار دی، خدای دې خیر کړي. بیا یې وویل، ګورئ زما لپاره اوس دې کار ته زړه ښه کړئ. بادر له کوټې ووت او ویې ویل، که مې خور ومنې به دې ته غاړه کېږدم. هغه د ګلمینې کوټې ته لاړ او ورته وویل، خورې څه وکړم، اوس دا کار شوی دی، خو که ته نه غواړې نو بیا له هغوی سره جنګ ته هم تیار یو. ګلمینې چې د خپل ورور بېوسي ولیده نو هیڅ یې ونه ویل او ورور یې له کوټې ووت. د ګلمینې مور کوټې ته رادننه شوه او خپلې لورې په غېږ کې ونیوله او ورته یې وویل، ګوره لورې هغه خلک ډېر ظالم دي. تیر وختونو کې له موږ سره سخت جنګونه کړي دي. زموږ کلیوال ورته ډېر خلک وژلي، خو اوس د ورور سره ډېر کم ملګري دي. ټول کلیوال ترې په شا شوي دي. د دوی د وینې مخنیوی ته کولی شي. خیر دی ورور ته دې هو ووایه. ګلمینې خپلې مور ته په مات غږ وویل، مورې چې ستا خوښه وي نو زه به څه ووایم، خو ما ته به دا ډېره سخته وي ځکه زه په خپل کور اضافه وم. مور یې ورغږ کړه، نه لورې داسې خبرې مه کوه، خدای دې نه کړي. ګلمینې خپلې مور ته وویل، مورې که اضافه نه وم نو تاسې به زه داسې نه ورکولی. نه مو را سره مشوره کړې، نه مو سړی ولید. که مې خپلې خوښې ته نه پرېښودی، خو یو وار خو به مې فکر کړی وه چې هغه سړی بله ښځه هم لري. هغه د بادر لالا همزولی دی، نور زوړ سړی دی. مور هم د خپلې لور خبرو ته ځواب نه درلود او په ژړا یې خپله بېوسي ورته بیان کړه. د ماخوستن ناوخته وه، ټول ویده شول. ملک پټ له کوټې راووت او د سیند غاړې ته لاړ. هغه پوهېده چې د ملک خلک به حمله کوي. له لږ ځنډ وروسته د یو شمېر خلکو د ګونګسو غږ واورېد. کله چې د مقابل لوري ورته پام شو نو غږ یې پرې وکړ، ځای پر ځای ودرېږه چې بل قدم مخې ته را نه شي. ملک شیرګل د هغوی په لاس کې ټوپکونو ته پام شو نو ځای پر ځای ودرېد او غږ یې کړ، زه ملک شیرګل یم او یو څو خبرې درته کوم. عجب خان چې غږ واورېد نو پوه شو چې ګلمینې پلار دی. هغه خپل ملګرو ته غږ کړ، ای ټول پام ونیسئ، راټول شئ. ځوانان ټول راټول شول او ملک شیرګل یې محاصره کړ. عجب خان وویل، وایه ملک صاحب څه خبره ده او هغه زوی دې چیرته دی چې سر یې ورخلاص کړو؟ ملک په مات غږ وویل، ګوره عجب خانه هیڅ خبر نشته، لور او زوی مې دواړه راسېدي او بس تاسې د واده تیاری ونیسئ. له دې خبرې سره عجب خان ملک شیرګل په غېږ کې ونیوه او ورته یې وویل، ښه نو بیا خو مې ته خو سر شوې. ملک شیرګل چې عجب خان ته وکتل نو د ډېر عمر سړی وه. له ځان سره خجالته شو او ورته یې وویل، ته عجب خان یې؟ هو زه عجب خان یم، یعنې ستا راتلونکی زوم. ملک شیرګل حق پک شو او ورته یې وویل، سمه ده ولاړ شئ چې څوک مو نه ګوري نو بله بلا به جوړه شي. هغه خپلو کلیوالو ته وویل، هلکانو ځئ چې ځو، لکه خلک زموږ له ویرې رضا شوي دي. ټول له یو بل سره وخندل او بیرته خپل کلي په لور روان شول. ملک شیرګل خپل کلي ته راوګرځېد. په لاره کې د عجب خان غټ برید، ببرې وریجې، رډې سترګې، پک سر وچ مخې له سترګو نه لرې کېدو. خو کله چې ګودر ته سترګې ولیدې نو خپله ګل غوندې حسینه ښاپېرې تر سترګو شوه. د هغې سپین مخ، بادامي سترګې، طلایي ویښته او ګرد مخ او نازک بدن یې د پلار په سترګو کې وښکې ډنډ کړې. کور ته راورسېد، دروازه په ډېر احتیاط سره بنده کړه. خپلې کوټې ته لاړ. ښځه یې ویښه وه او ورته یې وویل، چېرته وې وه سړیه؟
ملک هیڅ ونه ویل ځکه د هغه زړه له درد ډک و. کمپله په سر کش کړه او ویده شو. د ګلمینې مور هم پوه شوه چې ملک خپلې لور ته په اندېښنه کې دی، نو هیڅ ورته ونه ویل او په ارامه سره پرې کمپله سمه کړه او دواړه ویده شو. دلته په ښار کې شپونکی د 12 ټولګي ازموینې هم پیل شوې وې. هغه په ازموینو کې ډېره هڅه کوله، ان تر نیمو شپو پورې به یې درسونه ویل، خو زړه یې ورته ډېر تنګ وه، ځکه یې غوښتله چې له دې 3 کالو وروسته خپلې کلي ته لاړ شي او هلته د رمو مالک ته د خپلې د بریا زیری ورکړي. په سختۍ سره امتحانونه پای ته ورسېدل. قومندان او سربازان ډېر خفه وه، ځکه دوی پوهېدل چې که شپونکی له دې خبر شي چې د رمو مالک نشته او هغه له دې فاني دنیا څخه رحلت کړی، نو څه به وکړي؟ ټول غلي ناست وه. شپونکي له بازاره ډېر سامان اخیستی وه، عسکرو ته یوه جوړه کالي کړې وه. د رمو مالک وصیت کړی وه کله چې زه مړ شم نو زما ټوله سرمایه د شپونکي حق کیږي، ځکه دا پیسې د پلار ماته راکړې دي او هره میاشت به دته له کلي 10,000 روپۍ راتلې. شپون ټولو پولیسو ته وویل تاسې زما لپاره مه خفه کیږئ، زه بیرته ژر راځم ځکه زه پوهنتون وایم او بیا به له تا سره ډېر نږدې شم. واده به هم همدلته وکړم. یو سرباز ور زیاته کړه، هو دا خبره خو ده، ته باید خپلې موخې ته ورسېږي او له ګلمینې سره باید واده وکړې، ځکه هغه به هم درته په تمه وي. شپونکي وویل هو داسې خو ده، خو نه پوهېږم چې ولې نه لیک راځي او نه ځواب، چې ژوندی خو به وي که نه. قومندان وویل هیڅ پرې نه دی شوي او ملک ډېر تریخ سړی دی، کیدای شي چې پرې پوه شوی وي. ټول سربازانو ورغبرګه کړه، هو کیدای شي چې دا کار به شوی وي. شپونکي او لونګۍ او څپلۍ له کاغذ راوویستل او د قومندان مخ ته یې کېښودل. ورته ویې ویل قومندان صاحب دا مې د رمو مالک ته اخیستي او ته صبر وکړه چې ساعت هم درته ښکاره کړم. قومندان له دې خبرې سره ټکان وخوړ او ورته یې وویل او دا څومره ښایسته دي، که دا زه واخلم نو بیا؟ شپونکي په خندا ورغبرګه کړه نه قومندان صاحب تا ته به نور واخلم، خو دا مې د رمو مالک ته اخیستي. د قومندان زړه له درده ډک شو او وخت کې په سترګو وځلېدې. اذان را کنټرول کړ او خپل ټولو عسکرو ته وویل هلکانو څوک چې نوکري دي هغه د خپلې دندې ته متوجه اوسي او جانو پرېږدي چې خوب وکړي، سبا به وختي کلي ته ځو. ټول عسکر له کوټې ووتل. قومندان شپونکي ته وویل زویه نور ویده شه، خدای دې وکړي چې په خیر سره زاړه کړي. شپونکي هم امین وویل او خپل بستر ته لاړ. ډېرې خوښۍ خوب ورک کړ، اړخ په اړخ تاویده لکه مار، خو خوب یې نه و. تر سهاره شپونکی ویده نه شو. هغه یوه شیبه شمارله تر دې چې د سهار اذانونه پرې وشول. هغه پاڅېد او اودس یې وکړ او بیا جومات ته لاړ او هلته له جمع سره ګډ لمونځ وکړ. کله چې پوستې ته راوګرځېد نو پوسته کې 2 عسکر رینجر موټر صافي کولو. شپونکي هم په منډه خپل سامان راټول کړ او رینجر موټر ته راوړل. هغه له عسکرو سره خدای پاماني وکړه. د هر عسکر په سترګو کې وخت کې ځلا کوله. هغوی ته د بیلتون ډېر ګران کار و. له خدای پامانۍ وروسته د کلي په لور روان شول. په ټوله لار کې د رمو مالک څېره ګرځېده، د هغه خبرې ورته یادېدې. په سترګو کې وخت کې ډنډ شوې تر دې چې د سهار سپینه رڼا خوره شوه. هغه د کلي جیګو جیګو غرونو په سر د سپینو واورو څخه اراماتو لختو ته پام شو. د غره په سر د بازانو کاروان تاوېده. شپونکی د هغوی اتفاق ته ځیر شو. له ځان سره یې وویل که دا بازان په یو موټي نه وای نو بیا به دوی داسې زړورې الوتنې نه شوې کولی. ډکو لښتیو کې اوبه له ورایه شور کاوه. په ونو کې د مرغۍ واټنونو د کلي ونې په تنګې کړې وې. شپونکي د موټر شیشه ښکته کړه او د کلي ګلورینې هوا یې زړه راتازه کړ. په پټیو کې د بزګرو د کار ننداره پیل کړه. کله چې کلي ته ورسېد نو په لار کې ډله ډله ماشومان د مکتب په لور روان ولیدل. هغه د کلي د تغییراتو ته ګوته په غاښ شو. شپونکي قومندان ته ورغاک کړ قومندان صاحب کله څومره ښایسته وي که نه ګوره، هر سړی پکې په پاک او تازه هوا کې خپل کارونه په مینه کوي، له یو بل سره کومک کوي، نه غوسه شته او نه جنګ او نه هم د ګاډو شور. هغه ورغبرګه کړه هو همداسې ده.
موټر د شپونکي د کلي ته ورتاو شو. کلیوالو چې ولیدل چې د پولیسو موټر راغی نو چغې یې کړې. حاله یې چې شپونکی راغی د کلي ټول ماشومان د ګاډي مخې ته رامنډې کړې. شپونکی له موټر راښکته شو او له خپلو کلیوالو ماشومانو ته یې غاړې ورکړې. ټول ماشومان ډېر خوشحاله وه. هغه له ځان سره پاپړ راخیستې وه. هغه د کلي ټول ماشومانو ته ورکړل. په دیره کې د کلي ملا صاحب او نور کلیوال له لرې د شپونکي ننداره کوله. ملا صاحب وویل دا زموږ شپونکی ډېر بدل شوی نه دی. او ولاړو کلیوالو ورغبرګه کړه. هو ملا صاحب ډېر بدل شوی دی. هیڅ نه ښکاري چې دا هغه شپونکی اوسي. شپونکي د دیرې په خوا را روان شو. په سترګو کې ډېرې خوښۍ نه اوښکې ډنډ شوې. ټولو کلیوالو ورته په مسکا انتظار کوه. شپونکي زر خپلې اوښکې پاکې کړې او د کلیوالو په لورې قدمونه ګړندي کړل. دیرې ته ورسېد نو لومړی ملا صاحب ته غاړه ورکړه او بیا له نورو کلیوالو سره روغبړي وکړه. ملا صاحب دوی ته د ناستې وویل. ټول کېناستل خو شپونکی لا هم ولاړ و. یو کلیوال ورغږ کړه شپونکیه کېنه بیا به وروسته د کلي ننداره وکړې. شپونکي وویل نه داسې خبره نه ده خو محمد کاکا نه ښکاري. له دې خبرې سره ټولو کلیوالو ټکان وخوړ. ملا صاحب وویل راځه زویه هغه منځني کلي ته تللی چې ستا د بریا زیری هغوی ته ورکړي. شپونکی مسکی شو او پر کټ کېناست. کلیوالو چای او پلي راوړل. پیالې ډکې شوې او هر یو ته خپله پیاله مخې ته کېښوده. خو تصادفي د رمو مالک لویه تور رنګه پیاله شپونکي ته ورسېده. شپونکي په خندا سره وویل ته وګوره چې د رمو د مالک پیاله هم له ما سره مینه کوي او زما په نصیب ورسېده. ټولو د زړه په سر خندا وکړه. قومندان همدې فکر کې و چې د رمو مالک په اړه به شپونکي ته څه بهانه کوي چې محمد کاکا مړ شوی دی. ټولو چای وڅښه. شپونکی له دیرې راووت. د کلي په څلورو خوا نظر وکړ. هغه خپل سپی یعنې خړو ته نارې کړې. خړو یې هم معلوم نه شو. یو کلیوال ته یې غږ کړ زما سپی چیرته دی؟ کلیوال ورته وویل له کومې ورځې چې ته تللی هغه هم له کلي وتی دی او تر اوسه هېڅ معلومات نشته. شپونکی سخت خفه شو. هغه پر ځمکه کېناست. خپلې جونګړې ته یې وکتل. لرګې ټول خراب شوي وه. جونګړې ورته زړه نور هم ټوک ټوک کړ. شپونکی ډېره نارامه شو او په بیړه د خپلې جونګړې په لور روان شو. په جونګړه کې د رمو د مالک لونګۍ ولیده. هغه یې راواخیسته او ښکلې کړه. شپونکي خپله شپېلۍ راواخیسته. له ګردونو ډکه وه. له هغې ګردونه لرې کړل. پوی کړه. غږ یې هم خراب شوی و. د جونګړې مخې ته د روان لښتي پر اوبو شپېلۍ ومینځله. بیا یې پو کړه. خو دا ځل یې غږ د پخوا په څېر شو. شپېلۍ لمر ته مخامخ کېښوده تر څو وچه شي. هغه خپل مخ ته دوه لپې اوبه واچولې. بیا یې په خپلو ویښتو لمدې ګوتې تېرې کړې. بیا هغه دیرې ته لاړ او ملا صاحب ته یې وویل زه د رمو سره د غره لمن ته ځم او هلته به مې لږ ساعت تېر شي ځکه زړه مې ډېر نارامه دی. ملا صاحب ورته وویل سمه ده په ځان پام کوه. هغه رمې له ځان سره کړې او له ډېرو کلونو وروسته د غره لمن ته مخه کړه. د رمو رمباړو ټول کلیوال حیران کړل. شپون او رمې چې کله د غره لمن ته ورسېدې نو یو عجیبه شان ویرونکې هوا وه. واښه دومره ګڼ شوي وه چې د سیمې رنګ یې ټول بدل کړی وه. د ګلمینې کلی له لرې ښکارېده چې کلي کې د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېده. شپونکی چې دښتې ته نږدې شو نو خپله خړو یې وکته چې د غره په لمن کې پروت دی. له دې ځای ورته د خړو غږ وکړ. خړو سپي چې د شپونکي غږ واورېد نو په بیړه د شپونکي خواته راغی. خو کله چې ورته نږدې شو نو سپي یعنې خړو شپونکی ونه پېژنده او ورته ډېر په نالت شو. سپي غوښتل چې پر شپونکي حمله وکړي خو کله چې شپونکي له خولې د خړو نوم اخیستل کېده نو بیا به شاته لاړ. شپونکی پوه شو چې سپي یعنې خړو ونه پېژند نو زر شپېلۍ راواخیسته او د شپېلۍ په غږولو یې شروع وکړه. هغه نغمه یې وغږوله چې سپي ته به یې غږوله.
د هغې مطلب داسې وه وا زما خړو ګوره خړې لکه زمری چې لیوان دې ویني درنه تښتي وا زما خړو د دې نغمې په اورېدو سپي خړو پر شپونکي ورخیز کړ او شپونکی راسملو شپونکی په لومړي ځل له خپل سپي نه وویرېده خو کله چې پر ځمکه راوغورځوه بیا یې پرېښود او د غره لمنې ته یې منډه کړه تر یوه اندازې فاصله ووهله بیا راوګرځېد او بیا د شپونکي غاړې ته ورخیز کړ شپونکي د خپل سپي دې وفا ته ډېر حیران شو چې د ده په نه شتون کې کله یې پرېښې وه هغه له خپل سپي سره پر هغه ډبره کېناست پر کومه چې پخوا کېناسته شپونکي بیا شپېلۍ راواخیسته او نغمه وهل شروع کړل د حیرانتیا خبره دا وه چې په کلي کې د ګلمینې د واده ورځ وه خو شپونکی په شپېلۍ کې هغه نغمه غږوله کومه چې یوازې ګلمینې ته ویله په کلي کې د شپېلۍ غږ یو ډول خاموشي خپره کړه کلیوال ډېر وخت بعد د شپونکي د شپېلۍ نغمه اوري د شپېلۍ له دې غږ سره د ښکته کلي ملک خان ولي کلیوالو ته وویل دا شپېلۍ څوک غږوي د کلي کړتن بالي ورغږ کړ نه پوهېږو خو شاید کوم شپونکی به وي حاکم وویل که رښتیا درته ووایم نو د دې شپېلۍ په اورېدو سره مې د یو ځوان کیسه رایاده شوه که مو خوښه وي نو درته وبه یې وایم کلیوالو وویل چې داسې ده نو بیا څه ته ګورې ارشاد وکړئ موږ به درته غوږ ونیسو هسې هم د شپېلۍ غږ ډېر خوندور لګي نو شپېلۍ سره څنګه به ستا څخه دا کیسه هم واورو دا وه د ګلمینې کلی داسې نه وه ناول 12مه برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه ادا چې په 14مه برخه کې څه پیښیږي نو په 14مه برخه کې به واورو تر بیا چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک رب مسپارم هر چیرې چې یاست ښه د باد د مینې ډک ژوند ولرئ بې مینې بې جانانه مه شئ ښه وختونه